والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الخوارج كلاب النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچرته خوارج یعنی دواعش را پیدا شو او زه ژوندی وم نو د عادیانو په شان به قتل. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه خوارجو په مساجدو کې صحابه کرام شهیدان کړل. حضرت عثمان رضی الله عنه د قرآن په سر شهید کړو. حضرت عمر رضی الله عنه په مسجد کې شهید کړو. حضرت علی رضی الله عنه په مسجد کې شهید کړو. او دا د وزیرو د تنګي دا بره کلی نوم یې څه دی؟ سمسی. په دې تنګې د سمسی کلی دی او دې کې مسجد دی. په دې مسجد کې خوارجو ویکټوري اهل حدیثو داعشیانو په دې مسجد کې بمونه ایښي مسلمانانو ته. او بیا په ابو یوسف چې یو لوی ولی الله مجاهد او په هغه باندې د مسجد سره انفجار شو. هغه عالم هم پکې شهید شو مجاهد او مسجد هم راچپه کړو. د دواعشو تاریخ دا دی چې دوی د جماعت دشمنی کوي، د عالم دشمنی کوي او د قرآن دشمنی کوي. حضرت عمر رضی الله عنه مسجد کې شهید کړو. حضرت عثمان د قرآن د پاسه شهید کړو. حضرت علی رضی الله عنه په مسجد کې شهید کړو. او په دې مسجد کې هم بمونه ایښي. دا د وزیرو تنګې څمڅی کلی دی او ابو یوسف مولانا صاحب په دې مسجد کې شهید کړو. د مسجد سره مسجد هم راکړو. او دلته مخکې د عیشیانو د قرآن پورې بمونه تړلي او بیا یې په ګنده ځای کې غورځولی. کله چې یو مجاهد ورغلو او قرآن یې راوچت کړو نو د قرآن سره په هغې مجاهد باندې بم انفجار وکړو. دا ورونه د دې کلي دي او دا به هم تاسو ته ووایي چې په دې مسجد کې ویکټوري اهل حدیثو بمونه ایښي او د کلی کې مسجد ته بمونه ایښي دا شهید کړی.